63 صفحہ نمبر 219 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پرونی آیتونو کې الله رب العالمین د یوسف علیه السلام د رونو اولنۍ ملاقات او د هغې اولنۍ مرحله ذکر کړې وه چې کله یوسف علیه السلام ته رونه راغله نو دلته دوه کارونه وشو. یو دا چې یوسف علیه السلام خپل رونه وپېژنده چې دا زما هغه رونه دي چې زه یې کوهي ته غورځولی وم. دویم دا چې یوسف علیه السلام ته ګرنټي واغسته چې آینده تاسو راځئ نو خپل بل رور به راولئ. په دې کې ذهن کې دا خبر راځي چې د بل رور مطالبه وکړه نو آیا د دې سره هغه راز نه ښکاره کېده چې کوم الله تعالی پټ ساتو. نو د هغې بنیاد دا دی چې په مصر کې دا اصول هغه ښودي وو چې صحیح د تاسو پلار نه دی راوستی د هغې عذر تاسو دا بیانوئ چې هغه نابینه دی او بزرګ دی خو د رور حصه تاسو وړئ نو لهذا د هغې دپاره خو څه عذر نشته هغه رور به تاسو خامخا راولئ او که رام نه وسته نو ګویا کې تاسو ما له په اولني ځل باندې دوکه راکړه او په دویم ځل باندې ما سره هم د واده خلافي وکړه نو په دې وجه باندې په دویم ځل به بیا تاسو ته غله نه میلاویږي. دغه رونه چې کله لاړه په اولني ملاقات باندې یوسف علیه السلام نه رخصت شو واپس کنعان ته لاړو نو په دغه ټیم کې دوی خپل پلار ته ووایي چې پلاره د ټولو نه اولنۍ خبره خو دا ده چې آینده مونږ منع کړی شوي یو د پیمانې ورکړې نه او د راشن نه لهذا ته به زموږ سره زموږ رور لیږې چې مونږ د هغه حصه پیمانه هم راوړو او دویم دا ده چې مونږ د هغه حفاظت کوونکي هم یو. یعقوب علیه السلام ورته فوراً وفرمیل چې آیا زه په تاسو باندې اعتماد وکړم د ابن امین متعلق لکه څنګه چې ما په تاسو باندې اعتماد کړی د هغه د رور متعلق چې هغه یوسف و. خو البته دومره ده بیا هم د الله رب العالمین پیغمبر و نو فوراً دا خبره وکړه چې الله رب العالمین بهترین حفاظت کوونکی دی او بهترین رحم کوونکی دی. دا خبرې اترې د ټولو نه اولني فرصت کې دا وشوې. بیا دویم نمبر دی خپل چې کوم سامان او پیټي وړي نو هغه یې کولاو کړو چې هغه یې کولاو کړو نو هغه هم ډېر په وافر مقدار کې موجود و. مزید چې کولاو کړو چې کومه سمن یا کم قیمت دی د ځان سره وړی د غلې د وصولولو دپاره نو هغه قیمت پکې هم دنده پروت و. نو فوراً دیو په چغه شو چې پلاره موږ نور څه غواړو. یو خو دا دی چې موږ ته غلم په وافر مقدار کې راکړی شوه. دویم دا دی چې کم قیمت موږ وړو نو هغه موږ ته واپس راکړی شوی دی هغه په دې غله کې پروت دی. هغه په داسې انداز کې ښودلی شوی و چې دوی ته اندازه وشي چې دا قصدن عمدن ښودلی شوی دی د مصر د حکمرانانو او د هغوی د نوکرانو نه دا غلطي نه ده شوې. نو لهذا موږ به آینده دپاره ځو د خپل اهل و عیال دپاره به نوره غله هم راوړو او د خپل رور حفاظت به هم کوو او یو پیمانه به موږ زیاته و څرنګې چې مخکې مونږ راوړده نو دقه شان به مونږ بله پیمانه راوړو د دې دپاره چې د قحط کې مونږ وخت په ښه طریقه باندې تیر کړی شو. دا دوه خبرې یعقوب علیه السلام ته وکړې. اوس سباني آیتونو کې به راشي چې یعقوب علیه السلام دیو ته بیا څه جواب ورکوم او بیا یې ورته کم تدابیر او احتیاط هغه وښوده نو د هغې تذکره به انشاءالله سباني آیتونو کې راځي. فلما رجعو پس هر کله چې دیو واپس شو د یوسف علیه السلام رونه د یوسف علیه السلام نه الی ابیه خپل پلار ته ابیهم خپل پلار ته قالو نو دیو د ټولو نه اول دا خبره وکړه چې یا ابانا ای پلاره زمونږه منع منا الکیل منع کړی شو زمونږ نه هغه پیمانه آینده به مونږ له راشد نه راکولی کېږي نو فارسل معنا ته ولیږه زمونږ سره اخانا رور زمونږه چې هغه ابن امین دی نکتل چې مونږ د هغه پیمانه راوړو وإنا له لحافظون او یقینا مونږ د هغه حفاظت کوونکي یو په دې کې به څه کمی کوتاهي او دوکه فراډ به نه کوو. قال نو یعقوب علیه السلام ورته وویل هل آمنکم علیهم
چې آیا زه اعتماد وکم په تاسو باندې علیه په باره د هغه کې الا کما امنتکم علی اخیه من قبل لکه څرنګه چې ما اعتماد کړی په تاسو باندې د هغه د رور متعلق د دې نه مخکې خو فالله پس الله رب العالمین چې دی خیر حافظا یعقوب علیه السلام ته ظاهره خبره ده په دغه ټایم کې دا خبره به څه نه څه محسوس شوي چې په مصر کې څه نه څه کېدونکي دي د دې وجه نه د بنیامین مطالبه کیږي او د الله رب العالمین یو سکیم روان دی خو هغه ډېر خوفیه سکیم دی او نتیجه به خامخا ورکوي نو د دې وجه نه یعقوب علیه السلام فوراً ووایي چې الله رب العالمین بهترین حفاظت کوونکی دی وهو ارحم الراحمین او الله رب العالمین د ټولو نه زیات رحم کوونکی ذات دی ولما فتحوا متاعهم هر کله چې دیو کولاو کو خپل هغه سامان او پیټي وغیره وجدوا بضاعتهم نو بیا یې موند هغه قیمت ردت الیهم چې هغه واپس کړی شوی و دیو ته نو قالو دیو فوراً وی یا ابانا ای پلاره زمونږه ما نبغي مونږ نور څه غواړو څه لټو هذه بضاعتنا دا زمونږ هغه قیمت دی چې مونږ وړو ردت الینا دا مونږ ته واپس کړی شو ونمیر اهلنا او زمونږ د اهل و عیال چې کومه غله ده ونخفض اخانا او مونږ به غله راوړو خپل اهل و عیال لره ونخفض اخانا او حفاظت به کوو د خپل رور ونزداد کیل بعیر او مونږ به زیات راوړو د یو اوخ یا د یو اس په مقدار باندې او د هغه د بار په مقدار باندې یو غله ذالک کیل یسیر او دا د یو اوخ او د یو اس د پیمانه چې ده یا د دې په مقدار باندې د غله د دې اضافه کول زم د پاره ډیر آسان دي بشر د دې چې دغه مصر د حکمران هغه شرایط مونږ پوره کوم چې کم شرایط زموږ د سره خو دي په دې کې فلسفه څه ده او حکمت پکې څه ده نو هغه ان شاء الله سبانی آیتونو کې راځي فلما رجعوا پس هر کله چې دارونه د یوسف علیه السلام واپس شو الی ابیهم خپل پلار ته قالو نو دی وی یا ابانا ای پلار زمونږه منع منا الکیل منع کړی شو زمونږ نه پیمانه غله فارسل معنا نو ته ولېږه زمونږ سره اخانا رور زمونږه نقتل چې مونږه د هغه حصه پیمانه راوړو وانا له لحافظون او یقینا مونږه د هغه حفاظت کوونکي یو قال نو یعقوب علیه السلام ورته وی چې هل آمنکم علیه چې آیا زه اعتماد وکم د هغه په باره کې په تاسو باندې الا کما امنتکم علی اخیه لکه څرنګه چې اعتماد کړی ما په تاسو باندې د هغه د رور متعلق من قبل د دې نه مخکې فالله پس الله رب العالمین خیر حافظا بهترین حفاظت کوونکی دی وهو ارحم الراحمین والله رب العالمین ډیر زیات رحم کوونکی ذات دی ولما فتحوا پس هر کله چې دیو کولاو کو متاعهم خپل پیټي وجدوا نو بیا یې موندو بضاعتهم خپل هغه قیمت ردت الیهم چې واپس کړی شوی دیو ته قالو نو دیو وی یا ابانا ای پلاره زمونږه ما نبغي مونږ څه غواړو نور هذه بضاعتنا دا زمونږه قیمت دی پیسې دي ردت الینا چې واپس کړی شوي دي مونږ ته ونمیر اهلنا نو اوس به مونږ پیمانې او غلې راوړو خپل اهل و عیال ته ونحفظ اخانا او حفاظت به کوو د خپل رور ونزداد کیل بعیر او مونږ به زیاتو د یو اوخ په مقدار باندې او دغه د بار په مقدار باندې پیمانه ذالک کیل یسیر او دغه پیمانه زیاتول دا ډیر آسان دي زمونږ دپاره واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله